ځوان بوډا له ډېره وخته ملګري وو. زموږ ملګرتیا داسې وه، تا به ویل چې له یوې موره 2 سکني ورونه دي. سهار به چې مکتب ته روان شو، بیا به غرمه جلا کېدو. په مکتب کې د ورونو په صفت پیژندل شوي وو. د کلي سپین ږیرو به ویل چې په شا پورې بکسونه یې د نوي ژوند له زیري خالي نه دي. کله کله د څنګ ملګری سړي ته سیال جوړ شي. زما ارمان دا و چې کاشکې یو کال په نمرو کې د محمد الله نه مخکې شم، خو هغه ته الله تعالی داسې ذهن ورکړی و، تا به ویل چې نابغه دی. د استاد له خولې وتلی لفظ به یې د امتحان تر ورځې کټ مټ ساتلی و. کله چې اووم ټولګي ته ورسېدو، زموږ کور بل کلي ته لاړ. زما او د ده لاره جلا شوه. یوازې به مو په ټولګي کې سره لیدل. اوس مو د لارې ملګري هم جلا جلا شول. زه بیا هم د داسې ملګرو په لټه کې وم چې زما په څېر خپل درسونه لولي. په دې څو ورځو کې به محمد الله کله کله مکتب ته راغی او کله به نه و. ما ته به یې هر وخت ویل چې که ته هر څومره کوښښ وکړې، خو بیا دې هم څه نه زده کېږي. ما به ویل بریا د کوښښونو او هڅو نتیجه ده. پوهنتون ته مې لار پیدا کړه. 4 کاله مې د پوهنتون لوړې ژورې طی کړې. د پوهنتون درسونو مې محمد الله داسې له ذهنه ایستلی و لکه ماشوم چې د وړکتوب مینهناکه ژوند هیر کړي. یوه ورځ د سړک پر غاړه روان وم چې د خلکو ګڼه ګوڼه وه، چې یو ناڅاپه چا له لمنې کش کړم. خدای په نامه یو څه راکړه. چې شاته مې ور وکتل، ځوان سړی و، خو ظاهري څېرې څخه داسې معلومېده تا به ویل چې د 80 کالو بوډا دی. ببر او خیرن سر او سرو سترګو یې په ځان شاهدي ویله. ما ورته وویل چې نشته، خو په ډېره عاجزانه لهجه یې راته وویل د خدای لپاره ډوډۍ مې نه ده خوړلې. ما چې جیب ته لاس کړ، په دې وخت کې مې د مخ تورې ټاپې ته پام شو. سترګو ته مې نیغ نیغ هغه د مکتب د دورې محمد الله ودرېد، خو زړه مې نه منل. بیا مې پوښتنه ترې وکړه چې محمد الله یې د سر په اشاره یې د هو ځواب راکړ. ما یې په سر لاس راکش کړ او تر څنګ یې کېناستم. ورته مې وویل دا په څه حال یې؟ هغه د مکتب لیاقت او ذهنیت دې څه شو؟ ده وویل چې زه دې نه پیژنم. ما ورته وویل چې بریالی یم. نو یې له ژړا سترګې راډکې شوې او غټې غټې رڼې اوښکې یې په مخ ځلېدې، او راته یې وویل چې چېرته اوسې، په خوی به د هغو سي. ناهیلي یعنې څه؟ ولې انسان په ژوند کې ناهیلی کېږي؟ د ناهیلۍ له منځه وړلو لارې چارې کومې دي؟ هر انسان په ژوند کې بېلابېلې موخې ټاکي. دغه موخو ته د رسېدو لپاره تل زیار باسي او هره شیبه په دې هڅه کې وي تر څو خپلې موخې ترلاسه او یو خوشحاله ژوند ولري. خو ځینې وخت بریا او موخو ته په رسېدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ کېږي، لکه اقتصادي، ټولنیزې، فردي او داسې نورې ستونزې. په دغه حالت کې انسان ته یو ډول ځانګړی ماتونکی احساس پیدا کېږي چې دا هیڅ انسان نه پرېږدي تر څو خپل ژوند ته په سمه توګه ادامه ورکړي او خپلې چارې لکه څنګه چې باید تنظیم شي او پر مخ یوسي. نشي کولای. دا ډول حالت د ناهیلۍ یا ناامیدۍ او ځان بایلنې په نامه یادیږي. په ژوند کې تل هغه کسان ناامیده کېږي چې خپلو موخو ته ونه رسېږي او ژوند چارې یې لکه څنګه چې باید مخکې لاړې شي هغسې نه ځي. هغه کسان ناهیلي کېږي چې تل په یو ځانګړي موقف یا شخص او یا شي پورې زړه تړي او د هغه په له لاسه ورکولو سره خپلې ټولې هیلې له لاسه ورکوي. خو ژوند هیڅکله یو بعدي نه دی. کله په ژوند کې خوښي، کله غم، کله سختي او کله هم آرامي او سوکالي وي.
تر ټولو ښه بریالی او غوره انسان هغه دی چې په ژوند کې هر ډول شرایطو ته چمتو او په پراخه سینه او حوصله مندۍ سره ټولې ستونزې په شا وتمبوي. د الله تعالی له رحمت څخه مه ناامیده کیږئ. موږ او تاسو د لوی خدای جل جلاله بندگان یو. هغه جل جلاله فرمایلی دي چې هیڅکله زما له رحمت څخه مه ناهیلي کیږئ، ځکه په هیڅ حالت کې هم تاسو یوازې نه پرېږدم. که راشو دې ته چې څنګه کولی شو ناهیلي له منځه یوسو، نو ویلی شو چې موږ باید هیڅکله په خپل ژوند کې ناهیلي نشو. تل د خپلې بریا یا موخو او ژوند بیړۍ روانه وساتو، ځکه ناهیلي هغه بلا ده چې موږ د ناکامۍ او بدبختۍ داسې کندې ته غورځوي چې هیڅکله نشو کولی ځان ترې راوباسو. خوشحاله ژوند وکړئ. تل صابره واوسئ. د صبر میوه خوږه وي. خوشحالي دې ته نه وایي چې ژوند مو د تل له خوندورو تجربو ډک وي. که په دې فکر کې یاست بیا نو ډېر امکان شته چې ناهیلي شئ. که غواړئ خوښ اوسئ، دې 5 خبرو ته باید پام وکړئ. لومړۍ خبره: تر هر څه د مخه باید خوشحالي تعریف کړئ. تاسې خوشحالي څه ته وایاست؟ زما په اند خوشحالي د انسان یو ډول داخلي حالت دی. داسې یو حالت چې بدن یا ذهن یا فکر او آن روح مو په بشپړه توګه آرامه واوسي. هر کله مو چې دا ډول آرامتیا احساس کړه پوه شئ خوښ یاست. خوشحالي یو ډول اطمینان او توان دی. د دې توان چې په ژوند کې له هر ډول ستونزو او ننګونو سره ډغره ووهلی شئ. دویمه خبره: تل صابره واوسئ. د صبر میوه خوږه وي. د ماشوم خوی مه کوئ. هر څه د سترګو په رپ کې نه کیږي. ځینې کارونه وخت نیسي. تاسې خامه میوه نشئ خوړلی. باید انتظار ورته وکړئ. کله چې پخه شي بیا ترې خوندوره مربا جوړولی شئ. لنډه دا چې که مو صبر زده کړ پوه شئ چې د خوشحالۍ کلي مو وموندله. د قرآن کریم د آیاتونو ژباړه: تاسو صبر وکړئ، بېشکه چې الله تعالی له صبر کوونکو کسانو سره دی. دریمه خبره: تاسې کولی شئ چې خپل ذهن وروزئ. کولی شئ هر څه ور زده کړئ، بیخي داسې لکه یو ماشوم چې روزل کیږي. یعنې ستاسې په لاس کې ده چې ذهن ته مو ښه عادتونه ور زده کوئ او که بد، نو د خپل ذهن روزل یا عادتول زده کړئ. هماغسې چې یو څوک پیانو غږول زده کوي یا د شطرنج په لوبه ځان پوهوي. څلورمه خبره: د خوشحالۍ لپاره باید په دوامداره توګه تمرین وکړئ. داسې نشي کیدلی چې د نړۍ ټوله خوشحالي د ژوند په یوه ورځ کې در په برخه شي. هره ورځ باید ورته تمرین وکړئ. که مو په ګلدان کې یو بوټی کرلی وای، باید هره ورځ لږې اوبه ورکړئ. داسې نه چې په میاشت کې یو سطل اوبه ور واچوئ او بیا یې په کیسه کې نه کیږئ. خوشحالي هم همداسې در واخلئ. دا چل زده کړئ چې څرنګه هره ورځ په وړو وړو خبرو ځان خوښ وساتئ. پنځمه خبره: د خوشحالۍ لپاره باید په دوامداره توګه تمرین وکړئ. ځان به زړه تنګون ته نه پرېږدئ. هڅه وکړئ چې په څه ناڅه پلمه ځان بوخت وساتئ. یوه ښه لاره یې دا ده چې وخت ناوخت په خاموشۍ کې یوازې کښېنئ. فکر وکړئ، ژور فکر. هڅه وکړئ چې له خالق سره مو اړیکه ټینګه شي. پر ځان فکر وکړئ، پر ژوند فکر وکړئ، پر حقیقت فکر وکړئ. که مو دا عادت خپل کړ کولی شئ یو ښه انسان واوسئ، یو خوښ انسان. بس نو ملا ورته وتړئ. خپل ذهن څنګه تنظیم کړو؟
د ورځني ناامیدۍ لرې کولو او بیا ژوند پیل کولو لپاره لاندې 7 مرحلې وکاروئ. نمونه ماته کړئ. د هر ډول منفي نمونې ترسره کولو لپاره لومړی شی هغه څه ودروئ چې تاسو یې کوئ. تاسو باید د بدلولو لپاره یو وعده ماته کړئ. دا په دې معنا نه ده چې احساساتي له وضعیت څخه ځان لرې کړئ. تاسو باید له سره ټولي شئ. د وخت لرې کېدل ګټور دي. که چیرې دا امکان نه لري یو ارامه ځای ومومئ چیرې چې تاسو کولای شئ د ټولو اضافي شیانو په جریان کې د واحد وخت لپاره بیرته راستون شئ. که تاسو کوچنیان لرئ دا هغه مهال ترسره کړئ کله چې دوی خوب کوي یا په خوندي ډول نیول شوي وي. خپل ځان ته ووایاست چې تاسو خپلې ټولې اندېښنې له دروازې بهر پرېږدئ او که تاسو پرېکړه وکړئ نو وروسته به یې غوره کړئ. تاسو دا وخت مستحق یاست. تاسو دې ته اړتیا لرئ. خپل ځان ته د ډالۍ په توګه فکر وکړئ. که تاسو د مراقبت لپاره چمتو یاست دا مناسب وخت دی چې تمرین پیل کړئ یا خپل موجوده لا ژور کړئ. ما د خپل وخت په جریان کې ځان د ناامیدۍ څخه جدا کړ. په دې اعتراف کولو سره چې زه خپل ځان شکنجه کوم او هیڅ شی مې نه دي سره ته رسولی. ما اعلان وکړ چې ما نور د دې ډول ژوند کولو څخه انکار وکړو او ژمنه یې وکړه چې زه به بله لار مومم. خپل ذهن آزاد کړئ. ستاسو د وړیا وخت په جریان کې د هر ډول ستونزې حل کولو په اړه فکر مه کوئ. په آرامۍ درملنې او ځان د مثبت سالمو افکارو تجربو سره ډالۍ کولو تمرکز وکړئ. خپل ورځني فعالیتونه د تلویزیون او نورو اختلالاتو څخه د آرامۍ ګټو لپاره بدل کړئ. د باندې ووتله یوازې پورته کیدونکي شیان ولولئ. په خوب کې وخورئ. کله چې امکان ولري ژر ویده شئ. د چوپتیا تمرین کولو سره خپل ذهن پاک کړئ. چوپتیا ستاسو افکارو ورو کولو لپاره حیرانتیا کوي او تاسو سره مرسته کوي د موجوده ښو شیبو په یاد ساتلو کې. خپل فکر پیلولو لپاره نظرونه راټول کړئ. یو ځل چې تاسو خپله نمونه ماته کړئ هغه مهمه مسله وټاکئ چې تاسو ورسره مبارزه کوئ او د نظرونو راټولولو لپاره د لوړ کیفیت سرچینې ومومئ. آیا ستاسې اړیکې له تاسې ښکته دي؟ آیا تاسو یو څه روحاني ځوان نسل ته اړتیا لرئ؟ آیا ستاسو ستونزه خفګان دی؟ آیا تاسو اړتیا لرئ مثبت فکر، د فشار مدیریت یا د وخت مدیریت زده کړئ؟ ستاسو د ستونزې حل لپاره ډېرې سرچینې په انټرنیټ کې ستاسو په ګوتو کې دي. د کتاب پلورنځي یا کتابتون کې د ځاني ډلې غونډې یا میټ اپ یا سیمینار کې یو څه ومومئ چې ستاسو لیوالتیا رامنځته کړي او د نورو لخوا غوره وړاندیزونه ترلاسه کړئ او پکې معلومات لاسته راوړلی شئ. خپل حالت ته یو څه لومړی فکر ورکړئ. د تازه نظرونو سره سم او ستاسو نوې پاملرنې سره سم ستاسو د ځان پاملرنې څخه ترلاسه شوې آرامي سره د یو څه امکاناتو په نرمۍ سره د خوب لیدو پیل وکړئ. دا مهم دي دې ته په آرامه لاره لاسرسی ومومئ. د ځوابونو لپاره نه ګماري مګر دوی ته اجازه ورکوي طبیعي سطح ته که دوی یې وکړي. دا حتی اړتیا نه لري. دا یو تخلیقي پروسه ده. پروسه باندې کار وکړئ. د ناامیدۍ بدلولو لپاره هیڅ پلګ او پلي حل شتون نه لري. ستاسو بې خبره تخلیقي د ستونزې حل کولو ذهن په سمه توګه پروسس کولو لپاره وخت نیسي. د زغم څښتن واوسه. تاسو همدا اوس ټولو ځوابونو ته اړتیا نه لرئ.
یوازې د خپل دماغ فکر ترلاسه کولو لپاره یو څه سټارټر سیال، لکه څنګه چې د کوم تخلیفي پروسې سره لومړي ځوابونه به ستاسو غوره نه وي. یو ځل چې تاسو خپل ذهن پاک کړئ، د باوري سرچینې څخه اغز جذب کړئ او د شپې خوب کې بیدار شئ، نو تاسو کولی شئ په خپل ژوند کې ځینې بدلونونه پیل کړئ. کله چې ژمنې کیږي، ځانګړي ځوابونه سطحې ته راځي. د توضیحاتو پیل کول پیل کړئ، که څه هم هغه مشورې چې تاسو موندلي شاید احساسي او امید ولري. د دې لپاره چې ستاسو ژوند په بریالیتوب سره بدل کړي، تاسو اړتیا لرئ نوي نظریات عملي کړئ. تاسو د وړاندیزونو تعقیب لپاره کوم ګامونه پورته کولی شئ؟ تاسو کولی شئ د خپل ژوند هر اړخ چې ستاسو د درد لامل کیږي بدل کړئ. فکرونو یا کړنو ته بیرته ستانه شئ چې ستاسو د دروند احساس لامل شوي. ستاسو د ژوند بیروني اړخونه بدلول د ناامیدۍ له منځه وړلو لپاره تر ټولو غوره لاره ده، مګر د بدلون دایمي کولو لپاره اړینه ده چې داخلي اړخونه په دقت سره په پام کې ونیسو. هغه افکار یا عملونه وپیژنئ چې په پایله کې ستاسو حالت پیل کیږي. ځوابونه اکثراً پیچلي نه دي، دوی یوازې پټ دي، ځکه چې تاسو خپل تمرکز د څه په اهمیت له لاسه ورکړ. یو څه وخت ونیسئ، د فکرونو یا کړنو په اړه فکر وکړئ چې ممکن ستاسو د ناامیدۍ لامل شوی وي. یو ځل چې ستاسو ستونزه وپیژندل شي، د لږې لارښوونې سره تاسو کولی شئ دا سمه کړئ او په بشپړ ډول خپل ژوند بدل کړئ. د لوی ژوند بدلون به د اطمینان وړ نه وي. که څنګه باور ولرئ چې تاسو به ښه واوسئ، مهمه نه ده څه. که یوازې موږ دا لیدلی شو، موږ کولی شو تارونه قطع او زموږ ژوند روښانه کړو. د دلایل پیژندل کولی شي ستونزه حل کړي لپاره خورا اسانه کړي، که چیرې موږ وکولی شو خپل ذهنونه سم ځای کې ترلاسه کړو. خپل ذهن څنګه تنظیم کړئ؟ د لوی ژوند بدلون به د اطمینان وړ نه وي. که څنګه باور لرئ چې تاسو به ښه واوسئ، مهمه نه ده چې څنګه یو څوک مسکا وکړي. د مهربانۍ ذهني اعمال: اول، د هغه چا سره مرسته کول کله چې څوک خفه وي. دویم، ستاسو د غوره میوزیک په اورېدو سره خپل ارادې ته د لاسرسي څرنګوالی. د سبا په فکر کې مه اوسه. سبا خپل فکرونه لري او د نن فکرونه د نن لپاره کافي دي. الله تعالی روزي رسان دی او په الله تعالی باور ولرئ او باید احتکار ونه کړو. د جنسونو او کالیو ډیر وخت ساتل د وخت په اوږدو کې خپل کیفیت د لاسه ورکوي. خپل شیان په متروکه ډول ساتي، نه غواړي چې سختۍ کې خپل مهم مسؤلیت ترسره کړي او خپل ژوند د بیکارۍ او بدبختۍ په لوري غځوي. نن هغوی سختی ویني او پیچلي کیږي او غواړي چې خپل راتلونکي برنامې او همدارنګه خپلې ګټې د همدې لارې اماده او پرمختګ وکړي. آسماني کتاب موږ ته وایي چې هیڅ فکر مه کوئ او موږ هڅوي چې باور وکړئ په هغه ډول چې الله تعالی د ګلانو او مارغانو ساتنه کوي. باور ولرئ چې زموږ ساتنه هم کوي. هره دوره یا هره ورځ ځان ته ستونزې لري او په همدې دلیل موږ کولی شو چې دغه ستونزې وزغمو او په کار نه ده چې د راتلونکي لپاره په فکر کې واوسو. الله تعالی په دې برخې کې موږ ته خاص قدرت او وړتیا راکړې ده. هر څه چې قدرت کې وي نو په خاص وخت کې زموږ نصیب کیږي او هر څه چې د بل وخت لپاره دي په یو مناسب وخت کې ترلاسه کوو.
کله چې د راتلونکي لپاره فکر کوو د راتلونکي شرایط زموږ لپاره مشخص نه دي او د هغې لپاره مخکې تر مخکې وړاندوینه نشو کولای او په دې خبره ولاړ یو او ټینګار پرې کوو چې د راتلونکي ستونزې او مخکې تر مخکې پیشبیني او سمدستي د هغو ستونزو حل کوو نو وارخطا او په فکر کې کیږو. الله تعالی په وار یادونه کړې چې له موږ سره به مرسته کوي، نو باید په الله تعالی باور وکړو او د هغه په هیله اوسو، نو خپله به مو الله تعالی ساتنه وکړي. کوښښ او لټه راتلونکی ژوند د ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی پیچلی کوي. کله چې د حضرت عیسی علیه السلام نه پوښتنه وشوه څه ډول باید دعا وکړو، هغه ورته وویل له الله تعالی څخه یې وغواړئ چې د ژوند حال او وخت درته تامین کړي. ژوند ساده ونیسئ او راتلونکي څخه مه ویریږئ، او کله چې وخت راورسېده نو د هغې وخت ستونزې به مو حل شي. دا ناشونې ده چې د راتلونکي وخت ستونزې وکولای شو په روان حال کې حل کړو. نو د الله تعالی په هیله واوسئ او د ساده او پاک ژوند څخه خوند واخلئ. احتکار، د خوشي کوټ کول، انبارول او ساتل. یادونه: احتکار مثلا په قیمتي کې د غنم، وریجو یا کوم بل شي ساتل چې په راتلونکي کې به راته ډېر قیمت وکړي. خفګان او خوابدي له منځه یوسئ. فزیکي خفګانونه آرامه کړئ، روحي خفګانونو ته ډاډ ورکړئ. هغه د بې نظمیو او خفګانونو خدای نه دی، هغه د نظم او آرامتیا خدای دی. خفګانونه حتما موږ په ځان کې غرق او ورکوي او زه آرامتیا نه پیدا کوم. یوازینۍ لاره یې همدا ده چې همدغه خفګانونه او خوابدۍ له منځه یوسو. زما میړه عادت لري چې هر څه له ځانه سره وساتي او کومه ورځ چې هغه ته اړتیا پیدا کړو د هغې څخه به ګټه پورته کړو. زه بل ډول فکر کوم. فعلا د وخت په تیریدو سره که کومې وسیلې ته ضرورت پیدا کوو نور مې په ذهن زور نه راوړم چې هغه وسیله چیرته ده، په دې معنا چې هغه وسیله به وبخم او که ډېره اړتیا مې ورته لرله وابه یې خلم. که چیرته د خوابدۍ په رنځ اخته یاست له خپل ځان څخه یې وپوښتئ چې ولې مو هر څه د خپل ځان پورې اړه لري او ولې یې ساتئ. فرض کړئ چې د یوې ښې دوستۍ وړاندیز تاسې ته ډالۍ او یا درکړل شي او تاسې له هغې څخه ګټه پورته نه کړئ، دا به څه ستونزې ولري چې کله یوه ډالۍ اخلو او هغه یو بل شخص ته ډالۍ کړو خو ډالۍ تاسې ته درکړل شوې، تاسې دا حق لرئ چې هر ډول د دې سره مینه لرئ په هماغه ډول ورنه ګټه پورته کړئ. د لاس بنګړی مې یو خپلې ملګرې ته ډالۍ کړ، خو څه وخت وروسته مې هغه د بل چا سره ولید. په اول کې نارامه شوم، وروسته مې فکر وکړ زما ملګري چې دا کله هغه ته ډالۍ کړی دی او دا کار یې د محبت له مخې سرته رسولی، کیدای شي چې له ځان سره یې کومه ستونزه پیدا شوې وي چې له هغه څخه زړه بیرته واخلي. تل باید ښه باور په نظر کې ونیسو، د دې لپاره چې ژوند مې له خفګان سره مخ نشي. هغه څه چې اضافه دي هغه ډالۍ کوم او د دې کار څخه خوند اخلم. زه ښه شیان خوښوم، خو دا نه خوښوم چې ډېر راسره وي چې د هغې ساتل او د هغې څخه خوند اخیستل ونه لري. کله چې د هغې اندازه زیاته وي خپله وړتیا د لاسه ورکوي او خفګان به له ځانه سره ولري. کیدای شي ځینې وخت ډول ډول لباسونه ولرئ چې د اغوستلو په وخت کې به حیران او لاره به درنه ورکه شي چې کوم یو یې واغوندئ. ځینې وختونه ډیر شیان له ځانه سره ساتو، د هغې په کارولو به تاریخ تیر شوی وي او نور به د کارولو وړ نه وي.
دا نه درک کوئ چې ډیر شیان له ځانه سره ځای پر ځای کوئ او هره ورځ ډیر زیار وباسئ او ډیر وخت ورسره د لاسه ورکړئ، اما خوند ترې اخلئ. که چیرې ټول دا ډول کارونه سم وي، نو که په دې او که د مصرف لپاره شهامت ولرئ او سم او منظم یې کړئ او یو څه اندازه یې ورته نورو ته وبخئ، نو پرېږدئ چې هغوی هم ترې خوند واخلي. دغه کارونه ستاسې خوا او شا پاکه وینځي او ستاسې روحیه د خفګان څخه ساتي او تر ټولو نه ښه ارامتیا تاسې ته رامنځته کوي. د ژوند د چاپېریال له نظره دا یوه ساده خبره ده. د ایوب علیه السلام کیسه د الله تعالی مبارکه وینا ده، ژباړه، او زموږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. موږ هغه ته امر وکړ خپله پښه پر ځمکه ووهه، دا د یخې اوبه د لمبلو او د څښلو لپاره. موږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغه تر څنګ هغومره نور له خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. او موږ هغه ته وویل یو موټی ډکي یا جارو راواخله او ګزار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. یقینا موږ هغه د زغم خاوند ومونده، ډېر ښه بنده، د خپل رب خواته ډېر رجوع کوونکی. یو ځل شیطان له ملایکو د ایوب علیه السلام د تقوا او پرهیزګارۍ واورېدل. ایوب علیه السلام یو عابد سړی و، ډیر وخت به د الله تعالی په عبادت بوخت و. د شیطان دا خبره خوښه نه شوه، نو اراده یې وکړه چې هغه بې لارې کړي او په زړه کې یې وسوسې واچوي. هغه ته معلومه شوه چې د وسوسو په وړاندې د هغه زړه او غوږونه کاڼه وو. هغه د الله تعالی نیک بنده و، نو ځکه د شیطان دوکې او چلونه یې زړه ته نه پرېوتل. په دې توګه شیطان ډیر پریشان شو، د الله تعالی حضور ته حاضر شو، ټول غرور یې خاورې شو او وی ویل ای الله تعالی، ستا بنده ایوب علیه السلام ستا عبادت کوي، ستا ستاینه کوي، له تا نه بخښنه غواړي او ستا په ذکر ژبه لمده ساتي. دا ټول کارونه ستا د ورکړیو نعمتونو په بدل کې کوي. ای الله تعالی، ستا د خوښۍ لپاره یې نه کوي، نو ای الله تعالی دا ټول نعمتونه ترې واخله، بیا ګوره چې څنګه ستا له عبادته لاس اخلي. الله تعالی وفرمایل ای لعینه، ایوب علیه السلام زما مخلص بنده دی، زما ذکر او عبادت د زړه له تله کوي، د هغه عبادت له ریا او حرص څخه پاک دی. ایوب علیه السلام د ایمان له پلوه روښانه څراغ دی او هغه د صبر او باور د لوړې مرتبې لرونکی دی. نو زه تا ته د ایوب علیه السلام په مال او دولت کې د لاسوهنې حق درکوم چې څه ورسره کول غواړې ورسره یې وکړه، بیا به ګورو چې څه کیږي. شیطان د دې حق په اخیستو لاړو او خپل لښکر یې راټول کړ چې مشوره ورسره وکړي. هغوی په خپلو کې پریکړه وکړه چې د ایوب علیه السلام ټول مال او دولت دې له منځه ولاړ شي. همداسې یې وکړل. د مال او دولت له منځه تللو وروسته شیطان د یوه سپین ږیري حکیم په شکل د ایوب علیه السلام خوا ته راغی او ورته یې وویل چې اور ستا هر څه تباه کړل او ستا رب له تا نه بیل شو، مګر ته بیا هم له خپلې ژبې د هغه ذکر نه غورځوې. د شیطان دا فکر و چې د ایوب علیه السلام ایمان به د دې خبرو په اورېدو کمزوری شي، مګر ایوب علیه السلام کلک ایمان درلود چې الله تعالی ورڅخه نه دی بیل شوی. نو ورته یې وویل چې کوم دولت الله تعالی په اور له منځه یووړ،
هغه د الله تعالی امانت و او الله تعالی خپل امانت بیرته واخیست. په دې ډول به زه په هر حال د الله تعالی شکر ادا کوم. ما ته چې څه راکوي او که یې رانه اخلي، که تاوان را رسوي او که ګټه را رسوي، که بادشاهي راکوي او که یې رانه اخلي، هغه چې چاته وغواړي عزت ورکوي او چې چاته وغواړي ذلت ورکوي. بیا ایوب علیه السلام په سجده شو. شیطان شرمنده او ناکام شو. الله تعالی ته یې وویل: ای ربا، بېشکه ستا بنده ایوب علیه السلام صابره بنده دی، مګر په دې خبره خوشحاله دی چې زامن به یې کوښښ وکړي او بیرته به تللی مال وګټي. نو ای ربا، د هغه زامن ترې واخله، هغه به ضرور په نافرمانۍ کې اخته شي، ځکه د اولاد فتنه ډیره لویه وي. د دې ازمایښت په وجه به هغه ضرور نافرمانی کوي. د خبرې په اورېدو الله تعالی وویل: ای شیطانه، ما د ده په زامنو ته اخته کړې، خو ته به د ده ایمان ته یو ذره تاوان ونه شي رسولی. د ده په صبر کې به ذره کمی رانه شي. ابلیس لعین له هغه ځایه لاړو. خپل لښکر یې د پریکړې لپاره راټول کړ. بیا هغوی پریکړه وکړه چې د ایوب علیه السلام کور ته لاړ شي، چتونه او دیوالونه وښوروي چې دیوالونه پرې راوغورځېږي، ټول به ووژل شي. هغوی همداسې وکړل او د ایوب علیه السلام ټول زامن مړه شول. بیا شیطان د یو تسلي کوونکي سړي په شکل ایوب علیه السلام ته راغی او ورته یې وویل: آیا د زامنو له مرګه وروسته تا هیڅ فکر ونه کړ چې الله تعالی ستا د عبادت او ذکر هیڅ خیال نه ساتي، ستا د حقوقو یې هیڅ پاملرنه ونه کړه؟ ایوب علیه السلام په ژړا وویل: الله تعالی راکړي وو او الله تعالی رانه واخیستل. زه به په هر حال د الله تعالی شکر کوم، که هغه څه راکوي او یا یې نه راکوي، ګټه را رسوي او که تاوان راکوي. بیا په سجده پریوت. شیطان یې د دا ډول حالت په لیدو ډیر خپه او غصه شو. د الله تعالی دربار ته ورغی او ویې ویل: ای الله تعالی، د ایوب علیه السلام د مال په څیر د هغه اولاد هم ختم شو، خو هغه په دې نیت عبادت کوي چې روغ صحت لري. الله تعالی به بیرته ورته اولاد ورکړي. نو ما ته د هغه په جسم واک راکړه چې په رنځورۍ یې مبتلا کړم. بیا به د بیمارۍ په سبب ستا له ذکره لاس واخلي او عبادت به پرېږدي. نو الله تعالی نړۍ ته د ایوب علیه السلام د ایمان او عقیدې د کلکوالي د ښودلو په خاطر شیطان ته وویل: ورشه، د هغه جسم ستا په واک کې دی، مګر د هغه په ژبه او زړه اختیار نه درکوم، ځکه چې په هغو کې د ایمان خوږوالی دی. شیطان خپل شاګردان راټول کړل او د ایوب علیه السلام په اړه یې مشورې پیل کړې. هغوی پریکړه وکړه چې د ایوب علیه السلام جسم په سخته ناروغۍ اخته کړي. د ایوب علیه السلام جسم په سخته ناروغۍ اخته شو. څنګه چې د ایوب علیه السلام ناروغي زیاتېده، نو په صبر او باور کې هم زیاتوالی راتلو. دا ناروغي تر ډیره وخته تر دې چې د ایوب علیه السلام له جسمه د هډوکو سکلیټ جوړ شو. ټولو دوستانو یوازې پرېښود، مګر یوه صابره او شاکره ښځه یې ورسره پاتې شوه چې د هغه خدمت به یې کاوه، مګر بیا به هم د هغه له ژبې د شکر کلمات او ذکرونه راوتل او د ناشکرۍ او نافرمانۍ تورې هم ترې ونوت. شیطان د دې په لیدو ډېر پریشانه شو. یو شاګرد یې وویل: ستا چلونه او مکرونه څه شول؟ یو ایوب علیه السلام دې په ولکه کې رانغوست، ته ابوالبشر آدم علیه السلام له جنته وویست، هلته دې څنګه دوکه کړې وه؟ شیطان وویل: هلته مې د ښځې په مرسته دا کار کړی و.
شاګرد یې ورته وویل اوس هم هغسې وکړه. څرنګه چې ابلیس د ایوب علیه السلام ښځه هیره کړې وه نو ژر د هغې خوا ته متوجه شو. هغې ته یې وویل ستا څښتن ایوب علیه السلام چیرته دی؟ هغه خاوند دې دغه دی چې په فرش پروت دی، دا خو نه مړی دی او نه ژوندی دی. د ده ځواني، روغتیا او نور نعمتونه څه شول؟ الله تعالی دی پریښی دی که یې مایوسه پیدا کړی؟ نو هغه ایوب علیه السلام ته په ژړا راغله او ورته یې وویل ستا مال، دولت، اولادونه او خپلوان څه شول؟ او ستا په ځوانۍ څه وشول؟ الله تعالی به تا تر څو په دې حال ساتي؟ ایوب علیه السلام په ځواب کې ورته وویل شیطان ستا زړه ته دوکه درکړې ده. زه پوهیږم چې ته په مال او اولادونو پسې نه ژاړې. الله تعالی په تا ازموینه راوستې ده. ښځې یې پوښتنه وکړه آیا تا له الله تعالی څخه د غم او تکلیف لرې کولو دعا نه ده غوښتې؟ ایوب علیه السلام له هغې وپوښتل زموږ څومره وخت په ښه حالت کې تیر شوی دی؟ بیا یې پوښتنه وکړه په عذاب کې مو څومره کلونه تیر شول؟ هغې ځواب ورکړ 7 کاله. بیا ایوب علیه السلام وفرمایل چې موږ څومره وخت ښه تیر شوی دی دې ته په کتو شرم راځي چې له الله تعالی دعا وغواړم چې مصیبتونه ختم کړي. البته ستا ایمان کمزوری کیدونکی دی، ستا زړه د الله تعالی پر پریکړو راضي نه دی. نو زما دې په هغه واحد ذات سوګند وي که زه روغ شوم نو تا به په دروغ ووهم. د نن نه وروسته ستا له لاسه خوراک څښاک ماته حرام شو. ته زما له مخې لرې شه تر څو الله تعالی پریکړه وکړي. کله چې ایوب علیه السلام یوازې شو تکلیفونه یې ښه زیات شول نو الله تعالی یې وړاندیز وکړ یعنی زه ناروغ یم او ته ارحم الارحمین یې. الله تعالی یې دعا ومنله. امر یې وکړ په خپله پښه ځمکه وګروه نو د اوبو چینه به راووځي. په دې اوبو غسل وکړه، اوبه ترې وڅښه. الله تعالی به دې کمزوري لرې کړي او ناروغي به دې پای ته ورسیږي. څنګه یې چې اوبه وڅښلې نو روغ جوړ شو. څرنګه یې چې ښځه د نرم زړه خاونده او ښه ښځه وه، له اولې ورځې ورسره وه، نو صبر یې ونه شو، خوا ته یې راغله. څه ګوري چې ایوب علیه السلام یو ځوان صحتمند او قوتناک سړی دی. هغه هم ورته خوشحاله شوه. د الله تعالی شکر یې ادا کړ. د خپل خاوند پر غېدو یې د شکر سجده وکړه چې د دې خاوند یوه شیبه هم د الله تعالی له یاده بې پروا نه شو او د الله تعالی په ټاکلې ازموینه کې صابر پاتې شو.